حضرت عمر رضی الله عنه په خلافت کې واقع راځي و یو ډبو په عربو کې مشهور ډېر ښایسته اواز کوم ځای چې به واده و شادي به وه دا به یې ووتلی غزلې به یې ویل دا ټول عرب یې په اواز باندې مین وو چې چېرته به دې راکړي دا ډمان خو اوس ملک والکه کې هم شته ماشاءالله مسلمان په ملک کې هم شته د وادو کې ډمان راولي اسفه علیکم افسوس پر تاسو باندې ډېر سخت افسوس په موږ باندې مسلمان ته دا شان نه دی پکار یو اړخ ته په وینو کې لامبې وینې کې لمبېږه بل اړخ ته رخصېږې تا ته حیا نه درېږي ستا غیرت دا تقاضا کوي ستا ورڅنګ ته ښځه ناسته ده زوی یې کوڼ سوی دی زوی یې وفات سوی دی دا مور بوره سوې ده ستا ورڅنګ ته داسې زنان ناسته ده چې د واده پر درېیمه باندې مېړه د لاسه ورکړی دی تا ډول راوستی د ماما دې جوړه کړه د دې زخمونو خلکو پر زړو باندې پر زخمي زړه باندې مالګې اچوي هغه په سرو اوښکو رب ته شکایت کوي دا دې نو حشر هم ګوره په سرو اوښکو رب ته شکایت کوي اتق دعوت المظلوم د مظلوم د آه څخه ځان وساته قسم دې مې په خدای چې تباه و برباد دي کې آه څه ځان وساته ته خو نن غر کې په خپله خرمستي باندې ته خو نن ډمان راولې ستا او د نظر بن حارث ځای به یو وي نظر بن حارث کم خبیث و دا د الله د رسول په دور کې یو خبیث و دا به ښځې راوستلې ماخصن بیا د الله د رسول د مجلس څخه خلک راګرځول دلته بیا ښځې رخصولې عرب بیا پر ځان جمع کول نو موږ هم دغه رقم پلانکی شوګي راغلی دی راځه پلانکی ډم راغلی دی راځه ځوانان واورئ قسم دې مې په خدای دغه یتیم ماشوم قسم دې مې په خدای دغه کونډه خور قسم دې مې په خدای دا سپین سرې بوره مور د قیامت په ورځ ستا ګریوان ته لاس واچي زه په غم زبېدلم زه په سرو اوښکو ناست وم زه د یخه ورژېدلم زه د لوږې مړه کېدلم زما یتیمان پر ما باندې د لوږې ژړېدل ته نه شرمېدلې ته ډول ته ورروان وې ته ډمامې ته ورروان وې ته شوق ته ورروان وې تا خرمستۍ کولې تا زما په غم باندې ځان نه خبروئ زه د دې ملک نه وم زه د دې وطن نه وم زه د دې ملک خور نه وم زه څوک یم پر دې راغلی یم مه کوئ ځوانه د خدای دپاره دوست مې یمه مه کوه دا اخر به دې مرګ راسې اخر به د دنیا نه ولاړ سې کوم جواب به الله ته ورکوې کوم جواب به خپل نبي ته ورکوې ستا ملک د خوشحالۍ ملک نه دی ستا ملک د ډمامو ملک نه دی ستا په ملک کې کسان دي پر مخ باندې د اوښکو لارې جوړې دي ستا په ملک کې ماشومان دي لږ سر نه او لږ پښې په دا یخ کې ګرځي ته په څه شي باندې کوې مه کوله خدای لپاره الله ناراضه کېږي الله ناراضه دی ولې بارانونه نه کېږي چا خپل ګریوان ته کتلی دی ولې باران نه کېږي موسم د باران دی الله وایي زما د رحمت خزانې ډکې دي ولې نه کېږي الله ناراضه دی قسم دې مې په خدای به شي والله که دی الله ناراضه نو دا ډم کیسه مې درته کوله وایي دا ډم اخر سپین ږیری سو غاښونه یې ووتل خوله یې کړوپه سوه چا نه بیا وایي یو څو ورځې مېرمن ژوندۍ وه هغه یې خدمت کوي هغه مړه سوه دا کور ته دروازه ورته کړه ډوډۍ راکړه هغه به یې ګوله ورکړه یې نه ورکړه اخر ټولو خلکو ټول بالا مړ ډوډۍ نه ورکړه ته یې ډېر په سوچ کې سو چې ازما ځواني وه ازما اواز و ازما اشعار او شعرونه او غزلې وې او د دې ماشاءالله پیسې را باندې ورېدل اوس زه سپین ږیری سوم دا هلته را ورسېدم د جنت البقیع په خوا روان سو د حاجیان صاحبان دي الله دې زموږ سیاسل ټول نصیب وکړي دا یو قبرستان دی د صحابو اخوا ته روان سو په دا لاره کې د ځان څه سوچ وي ای زما ربه ما ټول عمر په لهوه تېر کړي ای زما ربه ما ټول عمر په عبث باندې تېر کړي رالې کښېنه سي په د جنت البقیع کې الله ته خوازم ای الله منم زه مجرم منم ټول عمر مې په عبث کې تېر کړی دی منم ټول عمر مې ستا په نافرماني کې تېر کړی دی منم ټول عمر مې په سروز په ډول ډمامه کې تېر کړی دی ای الله اوس ناامیده یم ټول خلکو راوشړم ستا دربار ته ته خو مې معاف کړه ته خو مې معاف کړه په دا حال کې مې د سوی وایي حضرت عمر رضی الله عنه غرمه ده دا غرمه ده خیل الله خوب کې وایي حضرت عمر وایي په دا خوب کې د الله د لوري پیغام راغلی وایي زما یو دوست په جنت البقیع کې ناست دی وږی ډوډۍ ورکړه وایي د جس راوغورځېدم نو کور مېرمنې ته مې وویل چې اله ډوډۍ را برابره کړه وایي په لاس کې مې راواخته سوچ مې وکړي چې دا خو د الله دوست ته دا ډوډۍ وړم یا په لاس کې ما پر سر مې کښېښود امیر المؤمنین دی امیر المؤمنین دی وایي
پر سر مې دا ډوډۍ کښېښو را روان سم چې را روان سم چې ومې کتل دا خو اډم دی وایي دی خرکې دی سره ټول سو د امیرالمؤمنین سره هر څوک بیره دي وایي د ده دا خیال شو چې امیرالمؤمنین راغلی دی ما ویي ټینګ مې ویل باره ډوډۍ خلاص مې کړ ورته چې ما ډوډۍ وخوره ول ده وژړل ول دا ډوډۍ چا درته وویل ول ده ول ما خوب لیدي الله تبارک وتعالی په خوب کې راته وایي چې زما بنده هلته دی ورسره ډوډۍ وخوره ول ده وژړل دا ډوډۍ مې نه خوړې په هغې ژړا کې مړ سو الله دومره مهربان یو واري یوازې حالت کې یوازې ندامت سترګه د اوښکه د سترګو ستۍ که قسم دې مې په خدای چې ټولې ګناهونه کړي دي ټول به الله تبارک وتعالی دې معافوي امام بخاري رحم الله امام مسلم رحم الله دا ټولو دا واقعه دغه نقل کړې ده چې الله جل جلاله هغه کس چې الله ته توبه وباسي اوښکته یې کې د ندامت اوښکته یې کې الله وایي زه ټول بخښم زه ټول ګناهونه در بخښم یوازې مونږ در پرېږدم ټول در بخښم خامخا یې بخښم د توبې څو فواید دي علما لیکي کوم کسان چې توبه کوي یو خو ګناه معافي یو دوم الله سبحانه وتعالی د ده څخه خوشحاله کېږي دریم الله محبت ورسره کوي ان الله یحب التوابین الله د توبه کول والا سره محبت کوي د الله محبت مبارک سره دا رجلا محبت دا د دنیا رقم محبت نه دی کړی او بل حدیث کې راځي نبی علیه الصلوة والسلام فرمایي کله چې انسان ګناه کوي د ده په زړه باندې یو تور داغ ولګېږي دا په ګناه کولو باندې زیاتېږي لیکن دغه بنده چې کله الله ته رجوع وکړي الله تبارک وتعالی ته عاجزي وکړي چې الله ما خو کړي دي ځواني وه په څه فایده نه خبر نه ګناه خو مې کړی دی الله ستا دربار ته راغلی ته مې معافوې وایي الله جل جلاله وایي معافېدل خو څه کوې حکم وکړي وایي د بلا تشبیه لکه هغه سوان چې په اتور داغ تېرې سولیږي اتور داغ ختم سي دا سړی پاک سي نو موږ تاسو ګناهګاره یو الله رحمت بند دی دا اوسه پورې خلک وایي بارانونه نه کېږي یو مې در اوسه نه کوي دا چې دا قصور په چا کې دی چې نه کېږي ولې دی موږ د خدای دومره نافرمانه یو زه دا کیسه مې دوه درې نور ملګرو ته وکړه وړم کال موږ استسقا وکړه ستاسو په یاد استسقا کې الله جل جلاله د استسقا ما بعد بارانونه وکړه بارانونه سخت شو زما د مدرسې یو استاد په بازار کې روان دی یو کس ناره پسې کوي وایي ورسه دا مفتي صاحب ته وایي چې اوس نو په ودروه دا بارانونه زموږ د کور پر خراب کړی زموږ دومره نافرمانه بندګان داسې د بني اسرائیلو اهداف موږ کې شته و د خدای بنده دا خو وایي دا دعا په دا وخت کې کومه دعا کېږي د الله رسول صلی الله علیه وسلم ته استسقا وکړه باران زیات شو صحابه راغله یا رسول الله باران ډېر شو نبي علیه الصلوة والسلام دعا اللهم حوالینا ولا علینا ای لا پر غرو باندې کې پر موږ باندې نه کې چې خالي اوبه پر موږ روان کړي موږ دومره ناخبره یو داسې د بني اسرائیل عادات موږ کې شته داسې خطرناک عادات موږ کې شته الله تبارک وتعالی به مې د دغه خپل عادات